خوب کې وایي د محمد صلی الله علیه وسلم وایي جنازه یې داسې یو خلک باندې ځای وي جګ ځای وي هلته وي او خلک وایي دا د نبي علیه السلام جنازه ده صلی الله علیه وسلم. وایي زه وایم چې دا ولې وایي داسې څوک وایي چې داسې یو ګناه په سبب باندې بیا زه وایم چې داسې دومره وړوکی ګناه او دومره یو ګناه باندې داسې دومره عذاب ورکړل شوی زموږ به سهاري نو دا په دې باندې تعبیر کېږي عملونه دې صحیح نه دي. ستا په مخ کې د نبي علیه السلام د سنتو خلاف کارونه کېږي ته خپله کوي یا نور یې کوي او فحشا او غیر اخلاقي کارونه کېږي او ته نه منع کوي نو په کار د هغوی منع کړي لکه همداسې ته متوجه الله ته ډارېږي او الله نه او د خلکو ناموس و عزت قدر کوي او د فحشاو نه ځان ساتي نو کوشش وکړه چې ملګرو باندې دې هم توجه وساتي هغوی ته هم دا خوب تېر کړي هغوی ته دا د دې تعبیر ورته ووایي وګوري ووایي چې دا ویډیو واوري ویې ګوري چې متوجه شي والله تعالی د ګناهونو د مشکلاتو نه موږ ټول بچ وساتي والله تعالی اعلم. و بې اولاد یم خوب کې د نامزاد ورور مې د ورور مې چې نامزاد ده وایي هغه خوب کې ګورم چې هغه دوه ماشومانې شوي او زه وایم چې دا خو دواړه خارج ته نشي بولی په خارج کې ده وایي زه وایم دا یو به یې ماته راکړي دا کېدای شي سوچونه وي خاص تعبیر نه لري سوچونه به وي په دې باندې هم تعبیرېدلی شي دا تا د تعبیر نه لري دا هغه ورور ته دې تعبیر کېږي چې هغه مسؤلیتونه زیاتېږي هغه دوه ماشومان یو ماشوم چې په خوب کې پیدا کېږي یو ماشوم څوک وګوري ماشوم وړوکی ماشوم لري نو دا په مسؤلیتونو باندې تعبیر کېږي چې مسؤلیت یې غټېږي او دی ورته رسېدګي نشي کولی او چې دوه شي نو بیخي معنا داسې هغه ورور د مسؤلیتونه زیات دي بې ځایه توقع بې ځایه پوښتنې ترې مه کوئ او دغه حالت درک کړئ یا خپل هدف پورې خپل کوشش کوي خو مسؤلیتونه ډېر زیات دي او ډېر زحمت وباسي او کارونه یې زیات دي او مصروف ده والله تعالی اعلم. وایي مور مې ژوندۍ ده خوب کې مړه ګورم لږ پریشان یم نو د دې تعبیر دا ده چې تا مور دی انشاءالله الله تعالی اوږد عمر نصیب کوي ورته او دا ښه خوب ده دا سرچپه تعبیر کېږي د الله تعالی درته اوږد عمر نصیب کوي او دا په ژوند باندې تعبیر کېږي د ده په ژوند باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم. وایي صفا اوبه سیل غوندې راشي پورته الوځي بیا خړې شي ښځه او سړي پټۍ کې چنګه ووي زما شا کمیس تر پښو لاندې شي وایي بیا راجګه شوم نو دا صفا اوبه اول کې راځي بیا وروسته سیل غوندې شي نو معنا داسې حالات که صحیح وي او هغه حالات د کورنۍ اختلافاتو په وجه باندې کېدای شي هغه حالات هغه نعمتونه هغه خوشحالیانې ټول په مشکلاتو واوړي نو کوشش وکړه چې یو بل ته دا شاته لمن ستا نیول کېږي د پښو لاندې کېږي نو معنا داسې یو بل پښې مه وهئ د یو بل مشکلات یو بل ته مه جوړئ یو بل پسې خبرې مه کوئ یو بل پسې تهمتونه مه لګوئ چې هغه ستاسو ښه ژوند څه ښه روان ده صفا اوبه په ښه ژوند باندې ښه حالاتو باندې تعبیر کېږي او چې بیا وروسته خړ کېږي نو په دې باندې تعبیر کېږي چې بیا چې بر بر الوځي د الوتلو نه مراد د اوبه دا جذبې ښودل غوسه کول یو بل باندې او په دومره کې خبره باندې بانهګیني کول په کورنۍ مسایلو کې نو دې سره د حالات خرابېږي یعنې ستاسو دا نعمتونه او دا ښه ژوند هر څه در باندې خرابېږي چې کله تاسو حوصله نه کوئ یو بل ته ګزاره نه کوئ یو بل ته صبر نه کوئ یو بل ته بخشش نه کوئ او لانجې غټوئ نو هغه سره بیا د ستاسو خوشحالي د هر څه ختمېږي الله دې هېڅ خوشحالي هم ختمه نیسي الله تعالی خوشحاله لره والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي اسمان کې څوارلسمې دوه سپوږمۍ وي رڼا کوي ولاره شم وایي رڼا یې ښه وي خو زه د دوو د تشویش یم دا دوه سپوږمۍ څه کوي نو دا په اختلاف د پاچاهانو په اختلاف د مشرانو په هغه ملک یا دوه ملکونو یا د یو ملک باندې تعبیر کېږي چې هماغه ملک کې ستې کوم ځای کې ستې په هماغه باندې تعبیر کېږي هلته یو اختلاف ده د مشرانو په منځ او دا حالت نه پاتې کېږي دا به یو کېږي لکه دوه سپوږمۍ امکان نه لري نو دغسې کوم اختلاف هم دلته ده دا اختلاف باید ختم شي کني د دواړو په خیر نه ده والله تعالی اعلم. بل خوب د وایي کور کې کوتره وي وایي پښو کې تار اچوم تار وشکوي لاړ شي بېرته راشي نورې کوترې او شاروګانې ځان سره راوړي وي نو دا ښه خوب ده دا درته ښه کړي په کور کې څه کله یو شی ته کوتره او دا شیان نیول کېږي او ساتل کېږي دا په همدې کورنۍ مسایلو باندې تعبیر کېږي په ارزوګانو باندې هم تعبیر کېږي چې یو ارزو ده ستا یو ارمان ده او هغه ته فکر کوې چې دا ته پوره کوې او ځان ته دغه کړی ده هغه که یو نعمت ده مثلا هغه تا نه لږ ځي هغه تا نه لرې کېږي نو انشاءالله
هغه په بدله کې الله تعالی تا ته ښه شی درکړي او څو چنده درکړي دمغه څو برابره درکړي او ښه ډېر درکړي نو په دغه باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم. وایي خور مې خوب کې لیدلی ومه چې مړه شوی یم. خور مې وایي خوب کې چې دا خو ځوانه وه ولې مړه شوه. وایي بیرون هوا نمجنه وي او باران هم وي. نو په خوب کې چې یو څوک مړ په خوب کې وګورې نو هغه ښه تعبیر لري. اوږد عمر باندې تعبیر کېږي ستا اوږد عمر ده او الله تعالی تا ته اوږد عمر نصیب کړی ده او عمر به دې اوږده وي نو په دغه باندې تعبیر کېږي. او باران او بیرون هوا او نمجنه دا هم ښه تعبیر لري په حالاتو ښه کېدو باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم. وایي ډېر خوبونه ګورم هېر مې شي خو بعضې خوب بیخي نه هېرېږي. خوب کې مکه وي مخکینی حالت کې مکې د مخکینی حالت یو باز ملغررې یو باز وي وایي هغه ملغررو نه جوړ وي راشي د مکې له غره سره ټکر وکړي ملغررې توی شي دا راټولوم وایي دا ملغررې د باز نه څه دا غورځېږي شاهین و باز او سپین ږیری سړی راشي وایي دا څو کاله ما انتظار کړی دې ته او تا په یو څو ورځو کې کار دې وشو ستا او اوس راغلی زه وایم دا ډېر قیمت بها ملغلرې وي نو دا ډېر ښه خوب د رایې ښه چې په دې باندې تعبیر کېږي چې ته هر کاروبار هر شی شروع کوې نو ښه همت سره ښه ګمان سره او ښه طبیعت او ښه اخلاق او ښه صداقت سره هغه کار انشاءالله ستا مخکې ځي مخکې تللی ده او همیشه مخکې ځي په صداقت سره په رښتیا سره په ښه زحمت ویستلو سره او تا ته الله تعالی برابري کارونه او ستا په کار کې برکت پیدا کېږي مال دولت خیر باندې تعبیر کېږي د ارمانونو ارزوګانو پوره کېدو باندې تعبیر کېږي دا ډېر ښه خوبونه دي الله دې درته ښه کړي او دا ډېر ښه تعبیر لري. بل خوب ده وایي خوب کې میلمه وم چېرته د شیدو 2 پیالې مې وڅښلې نو په دې خوب کې ما 2-3 ځلې دنه پوښتنه وکړه دا خوب دې پوره نه ده نو آخر کې هم دومره وویلي اوس هم خوب پوره نه ده یعنې چې کله خوب پوره نه وي هغه خوب کې ماته ښکاري چې دې خوب کې یو څه کم ده په دې خوب کې شی کم ده او څه کم ده چې هلته کېدای شي بل کس هم وي او هغه شودې هم څښلي یا هغه زیات څښلي یا کم څښلي نو دا په علم باندې تعبیر کېږي چې هلته که ستا هغه مجلس کې یا کور کې میلمه وي هلته څه عالم څوک څه خبره و نو هلته تا هم شودې څښلي نور هم څښلي نو که تا څښلي وي نو معنا دا چې تا ته په هغه مسله کې زیات علم ده او که هغه زیات څښلي نو معنا چې هغه ته په هغه مسله کې زیات علم ده او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې ته یعنې دغه شودې په خوب کې په فطرت باندې تعبیر کېږي طبیعت او په فطرت باندې په اساني او سادګي باندې تعبیر کېږي چې ته هغه ته ترجیح ورکوي نسبت مصنوعي شیانو ته او نسبت هغه تصنعي شیانو ته تصنعي حالاتو ته ته همیشه فطرت طرف ته او ښه طرف ته او د طبیعت او د مزاج او د انسان د خیر طرف ته فکرونه دي او کارونه دي نو دا هم ډېر ښه خوب د الله دې ته ښه کړي نو دا و د نن ورځې خوبونه الله تعالی دې په خپل خوبونو تعبیر واورئ او دا څو ورځې زه نه ومه نو هغه وجه و یو خو ما تاسو ته ویلي چې دلته څوک وفات شوی وی حاجي صاحب هغه کې مصروف ومه او بله وجه دا وه چې دلته بجلۍ پاکستان کې ورته وایي یا برق افغانستان کې برق نه وه دلته نو په دې وجه باندې هم هغه محدودو وسایلو باندې زما نه شو کولی چې ویډیو وکړم نو دا 2 ویډیو مې کړي دي مخکې آډیو اواز پکې ده او تصویر پکې ده هغه هم صحیح نه ده راغلی نو الله دې وکړي دا زما مشکلات حل سي او شرایط برابر سي او همیشه په خپل وخت سره ستاسو خوبونه تعبیر شي نو تاسو په دې کې مشوره ماته راکړئ چې کوم طریقه باندې ښه راځي ستاسو خوبونه څه وخت راځي څه وخت زه تعبیر کوم په کوم طریقه باندې دا تعبیر وشي په کوم طریقه باندې زه وکولی شم چې رسیدګي وم ټولو ته او بیا ډېر زیات خوبونه جمع شوي وو او بیا ډېر زیات خوبونه جمع شوي دا څو ورځې نو زه تکلیف ده ماته د دې خوبونو لیکل ځان سره او بیا د هر یو تعبیر فکر کول لټول او بیا لیکل او یاداشت نیول ځان سره او بیا دغه ته بیا شرایط برابرول صبر کول چې بیا برق یا بجلي راشي نو دا ټول تکلیفونه دي او مصروفیتونه دي د ژوند نور خپل مصروفیتونه مې هم دي نو په دې وجه باندې کله کله مانه زیاتې او کمی کېږي او یو وخت نشو رسیدګي نشم کولی خوبونه مهم دي خوبونه باید زر تعبیر شي په خپل خوبونه په خپل وخت باید تعبیر شي سهار وختي حتی تعبیر شي نو ټولو نه ښه دا د سهار وختي دا ترتیب برابر شي انشاءالله زما سهار وختي په طریقه باندې وشي لایف په طریقه باندې په طریقه باندې چې هملته دا مشکل حل شي الله تعالی دې دا مشکلات زموږ حل لري تاسو په الله سپارم تر آینده ویډیو پورې او دا راته وایئ چې آینده ویډیو په کوم موضوع کې جوړ کړمه کوم موضوع کې ډېر زیات معلومات جمع کړم خوبونه تعبیر په حصه کې
تاسو کوم خوبونه ډیر ګورئ هغه په حصه کې بیا ماته کمنټ کې ماته ولیکئ انشاءالله آینده کې هم هغه باره کې ویډیو جوړوم نو په الله هم سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.